2020 امریکا د ګرین کارت لاټري لپاره ځینې نوې شرطونه او بدلونونه اعلان شوي دي. اول، پاسپورت ضرورت ده، یعنی نوې قاعده ده. اوس غوښتونکي باید د لاټري د فرم ډکولو پر وخت معتبر پاسپورت ولري. د پاسپورت شمیره او معلومات داخل کې او د پاسپورت د معلوماتو انځور اسکین هم اپلوډ کړي. یعنی کوم انځور چې لري هغه باید اپلوډ کړي. دا بدلون د دې لپاره شوی چې جعلي غوښتنلیکونه کم شي. دوم، د ثبت لږ فیس یعنی $1 به دې نه ایسته د ثبت نام دپاره فی اخیستل کیږي. د ډي وي لاټري 2020 لپاره یو نوی بدلون دا دی چې د غوښتنلیک پر وخت باید $1 فیس ورکړل شي. دا فیس بیرته نه ورکول کیږي. که چیرته څوک بریالی شي بیا به د مرکې پر مهال د ویزې نور فیس تقریبا $310 هم ورکوي، یعنی چې کله کامیاب شي. دریم، د هویت سخت چک. اوس به د غوښتونکو هویت سخت وکتل شي، لکه د پاسپورت معلومات، د عکس سمون او د تکراري غوښتنلیکونو مخنیوی. څلورم، د ثبت وخت، یعنی کوم وخت باید موږ ثبت نام وکړو، ثبت نام وشي. عمومي د ډي وي لاټري ثبت هر کال د اکتوبر او نومبر ترمنځ پرانستل کیږي، خو د 2020 ډي وي لاټري لپاره ممکن د ثبت نیټه لږ بدله شي او وروسته اعلان شي. هغه شرطونه چې بدل شوي نه دي لاندې ډول دي، یعنی دا شرطونه لا هم همغسې دي. لږ تر لږه 12 ټولګي زده کړئ، باید هغه های سکول ډیپلوما باید ولري. په تیرو 5 کلونو کې لږ تر لږه 2 کاله کاري تجربه باید ولري. باید د داسې هیواد اوسیدونکی اوسئ چې زیږېدلی وي چې د لاټري لپاره الیجیبل وي، چې افغانستان هم هغې کې الیجیبل دی، یعنی هغې کې شته دی. باید د ډي وي لاټري عکس په صحیح توګه باید واخیستل شي، یعنی په کوم معیار باندې چې هغې پوښتي یا هغې اخیستی دی هغې معیار باندې باید تاسو هغه عکس جوړ کړئ، تر څو هغې وکولی شي چې هلته هغه عکس اپلوډ کوئ په هغه وخت کې هغې ومني. نو دغه یو نوی شرطونه او نوی غوښتنلیکونه دي چې د 2026 هغه ډي وي لاټري پروسه لا تر اوسه پاس دی، یعنی تر اوسه ولاړ دی، هغې کې لا کوم دغه نشته دی. خو دا د 2024 کال د خاطره دغه نوی بدلونونه اعلان شوي دي چې ما تاسو دپاره تشریح کړ. نو که چېرته تاسو په 2024 کال کې غواړئ ثبت نام وکړئ او راجستریشن وکړئ، نو دغه ټول شیان، مدارک او دغه ټول شرطونه باید تاسو په ځان ومنئ، یعنی دغه ټول شیان باید تاسو کې وي. هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې ډي وي لاټري 2024 کال ته اپلای وکړئ، او اپلای نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې پروسس کې ورداخل شي. چې کله پروسس کې ورداخل شي بعد د اعلانېدو نه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل غوښتنلیک یا کوم غوښتنه چې تاسو راجستر کړی و ځان هغې نه وروسته ثبت دغه کې څه ورته وایي چک کړئ. که چېرته کامیاب شوی ښه تر ښه، او که چېرته کامیاب شوی نه وي نو بل کال ته بیا ته کولی شئ چې هغه هم دیو که چېرته اعلان وکړي نو بیا هغې نه وروسته ته کولی شئ چې بیا ثبت نام وکړي. نو دا فری دی، فقط هغه فیس دومره دی چې $1 فیس دی. او مخکې چې یو پاسپورت غوښتنه مثال نه کوو، یعنی مخکې چې یو پاسپورت غوښتنه به یې نه کوو، اوس چې دی پاسپورت غوښتنه ضروري دی، یعنی دې نه ایسته ته باید پاسپورت ولرې، هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ. نو دا دې د خاطره یې دغه کړی دی چې هغه مخکې به مثال په یو نوم باندې په یو تذکره باندې په زرهاو ثبت نامونه کېدل، چې هلته هم د دې سیستم خرابېده، هم د دې سیستم زندنی کېده، ښه او بد پکې نه معلومېده. نو دا فکر کوم دا ښه دغه دی، څه ورته وایي، تګلاره ده. که چېرته په دغه باندې مخته لاړ شي نو ښه خلکو ته دغه خلک او جعلي خلک به دې کې ډېری معلوم شي، ځکه چې ډېری کسان چې هغې پاسپورت لري نو هغه مثال رسمي عریضه وکړي او رسمي غوښتنلیک ولیکي، نو دې لپاره کولی شي چې مثال هغه ثبت نام پروسه هم لږ کمه شي، ځکه مخکې به هر چا به وروره بس ټلیفون ته کښېنه او بس یو ثبت نام دی وکړه، نو چې هر
عرضه نه واچوي. نو اوس چې دی هغه د ثبت نام پروسه هم دغه شو د دې خاطر کوي چې وای جعلي غوښتنلیکونه د ایسته بند شي. یعنی که چېرته څوک پاسپورت لري نو هغه صحیح سړی دی، ځکه چې هغه د هیواد پاسپورت لري، هغه په هیواد کې ثبت دی، خلکو دولت سره ثبت دی، هغه پاسپورت لري، هغه 15 کلن یا 10 کلن پاسپورت لري. نو دینه پوښتنه چې مثال هغه په نفوس کې شمار دی، هغه په نفوس کې حسابيږي، یعنی ښه سړی دی چې دولت ورته پاسپورت ورکړی دی. که چېرته هغه ښه سړی نه نو دولت ورته چېرته پاسپورت ورکوي. نو دغه هغه ټول لنډیز او بل چې د سکرینینګ به ډېر ایسته چې مثال ډېر عمیق به دی مخته ځي. که چېرته تاسو غوښتنلیک ولیږئ ځان هم راجستر کړو، هغې نه وروسته دوی کوشش کوي چې مثال ډېر په صحیح توګه باندې او ډېر مثال شاید ځنډنه هم شي، وخت هم ونیسي، خو دوی غواړي چې مکمله توګه چې ځان اطمینان حاصل کړي هغې یو کس باندې، هغې نه وروسته شاید نتیجه ورته ورکړي چې ته کامیاب یې او که نه یې کامیاب. نو دوستانو دغه وروستي معلوماتو د ډي وي لاټري د 2023 کال په اړه. نو که چېرته تاسو ملګري دوستان لرئ کولی شئ چې دغه کال که منتظر شئ چې کله اعلان وشو نو تاسو کولی شئ چې ځان راجستر کړئ. نو د نورو ښایسته مهاجرتي او ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ. ستاسو ورور صدام حسین افغان. کولی شئ چې که ویډیو مو خوښ شوی لایک کمنټ سبسکرایب کړئ او له نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو ما چینل پراخ شي په نورو دوستانو ته ورسیږي. دغه معلوماتو چې مې تاسو ته درکړه نور په خدای مو سپارم. ژوندي اوسئ تل بر ویډیو پرورئ. الله مو مال شه. سلام علیکم. سلام و احترامات دوستای عزیز. بیان که در مورد شرایط جدید ڈی وی لاٹری 2027 معلومات مهم بر شما بدم. در این ویدیو معلومات مهم درباره لاتری گرین کارت امریکا 2027 را با شما شریک میکنم. اگر قصد دارید برای لاتری گرین کارت ثبت نام کنید بهتر است این تغییرات جدید آگاه باشید. اولین تغییر مهم این است که حالا متقاضیان باید پاسپورت معتبر داشته باشند. هنگام پر کردن فرم لاتری باید معلومات پاسپورت خود را وارد کرده و عکس صفحه معلومات پاسپورت را نیز اپلود کنند. دومین تغییر این است که هنگام ثبت نام یک فیس کوچک یعنی $1 نیز گرفته می شود. این فیس قابل برگشت نیست. اگر کسی در لاتری انتخاب شود بعدا در زمان مصاحبه باید فیس ویزای جداگانه را نیز پرداخت کند. و همچنان دولت امریکا برای جلوگیری از تقلب بررسی هویت متقاضیان را سخت‌تر کرده است مانند بررسی دقیق معلومات پاسپورت. همچنان شرایطی که قبلا وجود داشت هنوز هم است. حداقل سند صرف 12 یعنی های اسکول یا 2 ساله تجربه کاری. عکس درست و جدید باید باشد که معمولا چیزی که اونا میخواین امور رقم باید عکسش امور رقم باشه. هر شخص فقط یک بار میتواند ثبت نام کند. افغانستان معمولا شامل کشورهای واجد شرایط این برنامه می باشد. انتظار می رود ثبت نام دی وی 2027 در ماه‌های اکتبر و نوامبر آغاز شود. اگر می خواهید معلومات بیشتر درباره لاتری تاریخی درست خانه‌پوری فرم و اشتباهات را بدانید حتما چینل ما را سابسکرایب کنید و این ویدیو را با دوستان شریک کنید. تشکر. زنده باشید. خدا کنه که ویدیو خوشتان آمده باشه. میتونید کامرای دوستا و رفیقا شریک کنید تا اونا هم آگاه شوند که کدام تغییرات آمده است و کدام تغییرات باید ما و شما منتظرشان باشیم. و که ویدیو را میخواین که دیگه دوستا هم رفیقا بفهمن میتونید کامرایشان شریک کنید. لایک کامنت و فالو از یادتان نبره. سلام علیکم.